دوستانو زه لاړم د تیت پنجشیري خواته. صحیح ده، تیت پنجشیري ما سره ډېر هیلپ کړی. مال اوس به وایي چې ځای په ځای شولو او اوس زما خواته نه راځي. زه لاړم د تیت پنجشیري خواته چې بېرته د ماسپښین راووتلم چې را روان شوم خپل ځای ته راتلم، ایسته پولیسو ونیولم. چې پولیسو ونیولم ما ورته ویزه وښودله، پاسپورټ مې وښودلو. ما ته ویل تا دلته چې راغلی تا خروج نه دی والی او ته چې یې واده ورېده د فرانس جاسوس یې. وایي د هغو سره موږ وران یو او ما خو د فرانس په پاسپورټ زه تللی وم. الله اکبر مال دا څه جنجال شو. ما ورته ویل یو څه جنجال خو بڼه ولچه کې را واچولې، سترګې را باندې وتړلې ورورجانو. هلته یو سیټ ته کېنولم، قسم دی که در سره ګپ لرم، ولچه کې را واچولې. زما لاسونه اوس هم دا دي خوږ دي ښه، ما چې تصویرانه مې چې دا دي ښکاري دی نه دا دي، خو زه ښه کلکې ولچه کې را واچولې وادې ورېده وایسته ویې وړم هلته یې کېنولم. مخ سترګې مې پټې دي او سترګې یې راله تړلي په دسمال باندې او دسمال هم زما خپل دسمال دی اټیټ پنجشیري چې را کړی په هغې راله وتړلي. دا چې لیکلي کاکو بس یې وروره کېنولې مو خدای پاکه اوس به را سره څه کوي. چغې وم څوک مې خوا له نه راځي. الله زړه کې کارل اورېبل کوم چې ما داسې کوم جرم وکړو وادرې چې دوزه نیولې. ورجانه یو ټایم کې رانه دسمال لرې کړو، په بل شي راله سترګې وتړلې ویې تړلې. ورجانه لږ مې خو دې خوا کتل مې ورته ویل بوی مالیا د مور غول دی هغه نشهي نه وګورئ هلته زنګ ووایي نو ولې نه ده والې ما ځه وایي راغلم دا ټیکټونه وګورئ دا دغه وګورئ. خو خبره یې نه منله. خو ګاډي کې یې کېنولم ورورجانه سترګې راله تړلې دي، سر مې ټیټ دی او سپا دې ورېده او شاته ولچه کې راچولې دي. روان یم دی ګاډی زه نه پوهېږم چې چېرته اوس روان دی زړه یې کرل ریبل کوم خدایه پاکه دا غلي دي پولیس ته سرک په سر باندې پولیس غله څه کوي. غلول یې ورکړلم څه شی وشو اوس. خو زه روان کړی یم ورورجانه یو دښتې ته یې ویې وړلم ما دې ورېده چې ویې وړلم بس د دوبه ولسوالي ورته وایي دغه پولیس سټیشن ورته وایي چې شی به ورته وایي خو زه نه پوهېږم. سترګې راله تړلي دي ورورجانه هلته یې ویې وړم ما ته وایي ته ولې ودرېده را ویزه او داسې ما هر څه تا دې ویې ګورئ ما ویل تاسو داسې چل وکړئ وادې ورېدې خو چې دا دویم خبره مې کړې چوپ باش خوله دې وادې ورېدې ما له غول پلینده ولي ما څه داسې جرم کړی د مین د پاسه دې ګیر کړی ما سړی میشته دی څنګه چوپ باش. خو ضرور هلته کېنول راواړم ما ورته ویل ملکې به نه کېناستلی شو ما لاسونه مې شاته ولچک دی چې زور به مې کول ولچکې به نورې تنګېدلې. په ضرور ډېر زیات حفاظت تللم نو هغه هلکانو ټیکسي والا بیا دا کار ښه کړی چې ټیټ پنجشیري ته زنګ والی چې دا پولیسو دی. په ضروره چې ویې نیولم وادې ورېده اوس کېنولی مو خو دو تپوسونه ومړه محکمې ته زنګ و دغه ته زنګ چې دا په ویزه راغلی دی او دا په دغه کې ښکته شوی دی تپوسونه مپوسونه یې وکړل ښه. خو هغې بیا هم کېنولم ما ورته ویل له سترګې مې خلاصې کړي زړه راته بدبد کېږي. وایي نه بله یوه خبره او دویمه ورورجانو بس غوسه یاره وس مې نه کېدو. دوستانو یو وړوکی هلک رالی ما ته ویل دلته موږ ته سینما له نه یې راوستی وادې دی ټیټ ګوره ټیټ سترګې مې پټې دي بیا هم راته وایي ټیټ ګوره. ما زه قربان څه چې ویلی شم بس اوس یې لاس نه نیولی یم ورورجانه بوتلم دغه ته یو کوټې ته یې دننه کړلم اوس دا خپې واورو لا ته خو مې ونیسم روان کړی ما پسې راځه خو خپې خو چې کېده په دیوال ورشمه کنده ورشم لختي باندې ورشم خو زه کوټې ته یې دننه کړم چې کوټې ته یې دننه کړم وادې ورېده ای شیاګان دي که چې شیغم لګی دي ها هو دغه خوا دي ګاونډیان هغم لګی دي ورورجانو کوټه کې دروازې لاک کړلې وادې ورېده او لاسونه یې رایله کړل سترګې رایله کړې لږ سترګې رڼا شوې ما چې وڅه وایي وایي وادې مال دغه شی کولاو کړي لاس مې ولچک کړي ورغوت بچي لاس یې بیا ولچک کړه او اوسپنۍ ته لرې کړې مساله یې ولچکې ور واچوي. واجه ما ورته زما مشکل چې شی دی ما ته وایي تا هلته خروج نه دی والی نو ما ورته ویل ما وله ورکړل دا پاسپورټ ما ورته وویل مال خو چې مال زه نه پوهېږم زما پهلنی ځل دی خروج به وال کېږي نه وال کېږي چې شی کېږي چې شی نه کېږي ما زه نه پوهېږم. وایي نه ته دلته یا فرانس راستولی یا دلته تا د اسناد جوړ کړي او دا دی. دوستانو خفه نه شئ که زمونږ افغانان هر ځای کې دي ما تا ته مشکل جوړ کړی که هغه په اروپا کې دي که هلته دي که هغه زیم که هغه بل دی وادرې په غوجل کې چې یوه غوا مې چیز وکړي ټول پرې ګنده کېږي خفه به نه شئ. نو ما ته ویل ستاسو افغانانو دلته څه ښه کار نه دی کړی چې تاسو سره مونږ ښه رویه وکړو تاسو سره مونږ وادرې د ښه داسې
ته خو لا اوس ویزا او دغه دې لرې موږ در باندې سترګې ستاسو دا څونه مسافر چې راځي او څونه دلته موږ د بغیر د ویزې نه ونیسو د پاسه پې ګرځو ډېر ظلم ورسره کوي والله وادر یوه خبره او ډیم غب زه خو یې ونه والم خو لکه هغوی درز او غب سره شروع کړي چېرته ایران خو زه ډېرې په عذاب کړلم دوستانو څه به درته وایم ګوتې یې رانه لس واڼه ولګولي نومونه یې رانه ولیکل هر څه یې رانه ولیکل خو زه داسې په عذاب کړم ما ورته ویل اوس مشکل چې شی دی اوس راته ووایه که نه ما ته یې ویل وادې اورېدو موږ په دې تا باندې شک وکړو چې ته به فرانس راستولی د فرانس سره موږ وران یو نو بس او دلته یې لیکلي تا ته په پاسپورټ کې چې ته افغانۍ اصلي فرانسوي پاسپورټ هم نه او کېنولې هم بیا یې راله سترګې وتړئ اوس را باندې څه کوي ته دا ځای ونه ګورې بیا یې راله سترګې وته قسم درته خورم دوستانو دا سترګې به چې راله وتړلې که نه په ځان سره به مې کلمې تېرې کړې دا سړي بچی دی سترګې به مې کلاوې کوي اوس زه یو به راتلو بله میمون یم اوس مال د خور غل دی بلندوله میمان مې نه دی چرګه مو راوړې که سړی مو راوړې خو زه وروره کېنولی مو وادې اورېده بیا یې راله سترګې کلاوې که په دې کې لږ لږ انسانیت پیدا شو دوه راله انسانیت والا را هغو هم تپوسونه وکړه لیکنې یې وکړلې ته دلته څه شي پسې راغلی ته حکومت کې کار دې کړی پخوا حکومت کې طالبانو کې وې څه شي کې وې خو زه ټول تپوسونه یې رانه وکړه د طالبانو د حکومت نه مخکې تللی وې نه وې خو زه ډېرې پوښتنې رانه وکړې خو زه ایسته ما ته یې ویل وایي بس تا به موږ ټکسي کې کېنو تا به موږ هوټل ته ولېږو موبایل یې رانه واغېستلې هر څه نه خدای پاک دا خو راکوي که نه پیسې یې رانه واخېستلې هغې یې رانه شمارلې هر څه یې رانه شمارلې یو رانه ګوتمۍ واغېسته از نشده تو پمرمیتی ما غیړه نه در کوم ایله کوي زه په څالم تا زه په څالې ته د توپې غم راغست خو زه چې باندې بېرته راویستم سترګې راله بیا وتړلې خپل موټر کې وینوړم بېرته بیا راوستم سترګې رانه تړلې یا خدای پاک من دا خلک ما څه شم ټکسي راوست ټکسي چې راوستلو روجان هغې کې سترګې راله وتړلې ټکسي کې کېنولم یو د دې خپلې قرارګانې دونه لرې بوتلم دوره سره و ډېر لرې بوتلم چې لرې بوتلم روجان بس هغو ټکسي والا ته ویل دا اوس سترګې راله خلاصې کړې ته ځه ټکسي والا ته ویل دا ورسه و چې نو مخکې لاړم نور ولاړ دي ټکسي والا هغې نه وتښتېدو په بل طرف یې روان کړ چې ګورم نور ولاړ دي مړه قسم درته خورم چې اخرني صورتونه مې ور چوپ کړه پې ور تېر شو هېڅ یې راته ونه ویل هغې نه تېر شو لاړم چې اوس اطاق ته ورسېدلم ما د خدای وایي که ما به خوب کړی که ما به ډوډۍ خوړلې زه به کافر یم ګړ ګرځېدلم چې خدای پاک اوس دا ټایم به څنګه تېر شي ټکټ مې د بلې ورځ کړی وادې ولیدم ما چې دا ټایم به څنګه تېر شي خو زه چې سار شروع جانه په هلته انټرنیټ دغه کار نه کوي لوکیشن یې بند دي ښه لوکیشن بند دي خو زه چې دا لوکیشن واز کړم روجانه لوکیشن بل خوا زور کوي ټکسي وان بل خوا روان دی خدای پاک دا غل دی او پرواز مې په 10 بجې و زه 15 بجې د دې ځای نه ووتم روجانه لوکیشن هلته کار نه کوي لوکیشن دې خوا زور کوي ټکسي وان داسې روان دی زه ورته یم داداش ای تو برو ما ته وایي هلته ځې که ته چای کوې دا واقع شی به تښتېده را تښتېده دا لوکیشن خو زه به دې سړي شکمن شو خدایه پاک اوس کرل ریبل زړه کې کومه خدایه تیاره لاړه نه شي اوس دا سړی مې ونه تښتی څه شی وکړم و سړي زړه کې ټاک راشي که نه خو زه روجانه تیاره کله یو زه را زوم کومه نیاغو د ایرپورټ دلته ورکوي سړی داسې روان دی یا بیا سړي ډایرکټ ګاډی ودرولو داداش وایي تا زه وړمه ته نور څه کول غواړې دا لوکیشن تښتې را تښتې وایي دا ټیک نه دی ما ورته ویل مالې به صورت مې وویل پې ور چوپ مې کړم چې مې کونې وایي د چې مې کونې نه کونه به ته ډېره چې چینګې را چینګه کړې خو ما مې یاد کورسۍ نه ډېرې ویل خو دا چې وروره چې دی یو ټایم کې نیټ کار وکړلو دا لوکیشن کار وکړلو چې ګورم شی صحیح روان ایرپورټ کې اوس ګرځم را ګرځم او خدای پاک یو ته پاسپورټ نیسم دا شی کم یو دی دا کم یو دی اوس هغه دا یو دی زه دته ولاړ هغه چې دته ولاړ یم دا ماته دا نه دی هغه چې هغې ته ورلم دا وایي نه ته د سر نه راشه وایي ته غلط ودرېدی د سر نه مو ودرېږم خو چې ځای مې پیدا کړی خو زه وروره چې تیارې پورې رسولم وادې ولیدم دومره صورتونه مې په ځان ویلي وادې چې تیارې ته ورسېدلم ځان په خفه چې داسې نه تیارې نه مې بېرته راښکته آیات کرسي مې په ځان ویل اخرني صورتونه مې له ویسته وده شوم چې ګورم دوبۍ کې ښکته کړم دوبۍ کې چې ښکته کړم روجون دوبۍ کې داسې خاندمه لاړم ډګنورنر ورته وایي که څه شی ورته وایي
ماکډونر ته یو هلک بوتلم ورور جانه 3 دانې مې وکړه که 2 دانې مې وکړه لایب ته به ناست دی خلک ما ته وایي ته خو دغسې ما له غله په څلورې به خورم یعنې مو د ولږې نه مړ شوی یم خو چې زه په ډګنورنې مګنورنې مې وخوړلې وادې ورې د اوس جرمني ته راځم چې دی مرغو دي دا وایي چې دی جالي نه یې جوړ کړي دا خو هغه ډاکومنټ دي کله پسې داسې سکین راوالي کله پسې داسې سکین راوالي هلکه اصلي دي هو زه چې را پرېښودلم ورور جانه بس دې کې چې کېنم د برامپور ته خو چې راورسېدم دوستانو قسم دې د لایب ته چې څنګه دې کور ته رادنم زه لایب رالم ما د خدای د سترګو کې مې نری نری وښکراله ما یا الله ستا لاک لاک شکر دی چې زه به بیا ایران ته لاړ شم چې په افغانان چې څونه په ایران کې دي خدای پاک دې وادې اورېده خدایي مرسته وکړي خدای دې په خپل وطن کې وادې اورېده کنې خدای دې دې خوا راوستلی کړي ویډیو خو در پسې اچوم چې صرف زما ورور لاړ شي هغه ماته ما له کار ونه ګوري لږ صبر به وکړي رد بد در پسې وایم خو چې زما ورور لاړ شي سبا ځي صحیح ده ځکه چې د هوټل ادرس هر څه یې رانه اخیستي دي ما ورته وویل ما چې ټیک ټاک یې راله وکتلو وایي زما ټول شیونه یې چک کړل ما نه موبایل یې اخیستی وي نو انشاءالله تعالی ولا که دې ښه ده ورځ رانه لیدلي وی همایون یو کاره بلای ما دې خدای که په تا ما د ټیک ټاک سور ورنه کړو زه به تا درنه سړي زویم والله دا سوشل میډیا خو په تا خبرې وکړي چې دغه خلک په تا پسې ولې نښتي دي په خپله دې تصویر شاته لګوم همایونه ولا که دې پرېږدم ولې په دې غڼ مې ما سره ظلم کړی زه خو صفا خبره کوم خو صرف زما د ټیک ټاک زما ورور کور ته تګ سبا او بله ورځ زما ستا خبرې سټارټېږي همایون د دو مشر دی که نه همایوني نو مه کوئ دوستانو والله یو بې زه والی نه یم ما دې اورېده قسم مې دې په خدای خو چې د افغانۍ ویني داسې پلته وي ما ته خو یې په دې خاطر وال لاړ نه کړه چې ما سره خو روپۍ پاسپورټ صرف یې سترګې راله تړلي دي ورورجان خدایه چې په زړه کې به مې څه نه تېرېده یو دفعه مې ورته ویل ما چې والکه مړ مې کوي خو چې دا تشویش خو راباندې نه تېرېږي دا څو رمونه خو زه په ما باندې